ګوره هر یو کس غواړي چې مونږ ته د هر کوډ پته وه، یعنې چې مونږ ته په موبایل کې کم کوډ هم ضرورت و، نو مونږ ته په دغه موبایل کې د هغې کوډ پته وه چې بیا مونږ په خپل موبایل کې دغه کوډ ډایل کو، نو مونږ چې کم دی بیا خپل موبایل یوز کو هغې کوډ چې مونږ ته څه ټایم کې، یعنې مونږ سیم والا ته کال کول غواړو یا تاسو ته په سیم کې څه خرابې راشي هغې ته تاسو کال کوئ، همدغه شانتې کې ستاسو ام بي ختمه شي، تاسو پیکیج وکړو لکه زیلوټ مو کو ځان ته موبایل فری کول غواړئ، همدغه شانتې کې تاسو فری زیلوټ حاصلول غواړئ، همدغه شانتې کې په دې کې په لسګونه په زرګونه کوډونه دي چې دغه اپلیکیشن خامخا په موبایل کې وساتئ. ګورئ په دې باندې به ما ویډیو جوړه کړي، خو دا یو داسې ویډیو ده چې دغه اپلیکیشن ما خپله په خپل موبایل کې پرېښوستی دی، ډیلیټ کړی مې نه دی. ولې چې دغه کوډونه چې کم دي دا زمونږ په کار راتللی شي، د دې د وجې تاسو ته هم در پېژنم لږه ام بي به دې لګي خو ودې لګي چې سبا ستاسو ډېر غټ مشکل حل کوي. پر زوم موبایل سکرین ته دغه طریقه خپل دوستانو سره شریکه کوو، خو که ویډیو دې خوښه شوه لایک کوئ به او ملګرو سره به هم شیر کوئ. د دې لپاره به تاسو کروم ته راشئ. چې کله دوستانو تاسو په خپل موبایل کې کروم ته یا ګوګل ته راغلی، نو دلته کې به تاسو سرچ کې دلته کې به تاسو APK-MS ولیکئ. چې کله دوستانو تاسو APK-MS ولیکل، نو تاسو په دې بټن باندې کلیک واخلئ. ګورئ اسانه طریقه درته ښیم. ګورئ تاسو دغه طریقه به ستاسو خوښه شوې وي، خو بیا هم زه تاسو ته ښیم. دلته کې به تاسو سرچ ته راشئ، دلته کې به صرف C ولیکئ او بیا به O ولیکئ او بیا به ورسره D واچوئ. ښه ګورئ چې تاسو دغه واچولو، تاسو دغه دویم نمبر ښکاري دغه یو په دې بټن باندې به کلیک واخلئ. ایډ به کلوز کوئ، شکل یې ښه وپېژنئ. دغه یو شکل دی، دلته نه به یې ډاونلوډ کړئ. ګوره چې کله هم دلته نه ډاونلوډ کو لاندې به راشي، دلته نه به انسټال ایپ کې، نو چې ستا موبایل ته ډایرکټ انسټال شي. که چېرې د جیز یوزر وای که زونګ وای که همدغه شانتې کې د ورید وای یا ټیلینر وای یا یوفون وای، نو ګورئ تاسو ته د دغې کوډونو پېژندل ستاسو له ختماً ضروري دي. ګورئ که چېرې د جیز یوزر وای نو په جیز بټن باندې به کلیک واخلئ، ایډ راځي ایډ به کلوز کوئ. نو په دې کې تاسو ته هیلپ لاین او همدغه شانتې کې چیک منټ تاسو پیکیجونه وکئ، تاسو ام بي وکئ، نو تاسو ته د دې کې د هر څه شي کوډ میلویږي. ګوره دې کې تاسو ته په سلګونه په زرګونه کوډونه چې کم دي په دې کې میلویږي تاسو ته. نو ګوره دا ستاسو په کار راتللی شي. همدغه شانتې کې که زونګ ته راشو، نو په زونګ کې هم تاسو ته هیلپ لاین ښکاري، چیک منټ، چیک SMS تاسو ته ښکاري، بیلنس. نو په دې کې تاسو ته د هر څه شي کوډ میلویږي. نو ځکه زه تاسو ته داسې اپلیکیشن راوړم چې سبا ستاسو په کار راشي. ګورئ په دې کې دا څو ټیلینار والا ښکاري، هیلپ لاین، چیک منټ، چیک SMS، چیک ام بي. نو موږ ته خو د دغې ضرورت وي، لکه موږ خپل موبایل کې خپل نمبر چیک کوو، نو د هغې هم تاسو ته ضرورت وي، نو تاسو دلته نه چیک کولی شئ. ګورئ ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي، لایک کړې دې نه ده اوسه پورې لایک یې کړه او ملګرو سره شیر کړه. نورو ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسه او اکاونټ که فالو کول غواړئ دا هم در سره فالو کړه.